2013 کې دوکه وکړه، په 2018 کې دوکه وکړه، او نن بیا د غلا په جامه کې راوتي دي. مختلف شکلونه لري چې محمد علي امیر صاحب ودرېږي، کوته ته د سارې تپوسو کې چې کم ځای امیر صاحب وي 4 میاشتو کې وم، کوته د کال پس تپوسو کې چې ته نه وي 4 میاشتو کې وم، خو هغه 4 میاشتو کې نه، په هغې کې نظم چې کم ځای یي او کم ځای نه، خو د خدای په خاطر مونږ او تاسو یو شان خلک یو، د عزیزوالۍ خلک یو. شاهین سید له او د هغه ملګري تاسو ته ووایي، خو دا ټک پک کار چې دی دا به مونږ MNA ته نه پرېږدو. دا د خدای پاک فضل دی، ستاسو په طاقت، ستاسو په مرسته انشاءالله چې په سر کې ښکر ومي نه د عوامي نیشنل پارټۍ مخې ته نشي راتلی. عزیزانو، موږ خپلو مشرانو سره تاسو له په جرګه راغلي یو، او جرګه دا ده چې دا کم ځوان ولاړ دی توصیف اجاز، تاسو ته خو دا پته به وي چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار دی، خو ډېرو عزیزانو ورونو ته به دا پته نه وي چې دا د شغیب حاجي صاحب نوسی دی او زما خورهی دی او د اجاز خان زوی دی، او بیا د ټولو نه لویه خبره چې د 100 کالو تحریک سره تعلق دی د عوامي نیشنل پارټۍ په خدایي خدمتګار کور کې پیدا دی. نو موږ تاسو له راغلي یو چې ووټ غواړو، د څه دپاره غواړو، تش لاس راغلي یو، بدماشان نه یو، ټوپکمار نه یو، او په عزیزانو کې چې کمزوري نه وینې، نو په عزیزانو کې د ټولو نه کمزوري دا مونږ یو، ځکه چې مونږ همیشه خپل عزیزانو ته اوږه ښکته وړې ده. عزیزانو، ووټ غواړو د امن دپاره، ووټ غواړو د مهنګایۍ خلاف جهاد، ووټ غواړو د خپل مزدور کار دپاره، ووټ غواړو د زمیندار دپاره، ووټ غواړو د خوشحالو دپاره، ووټ غواړو د دې ښکلو ګلالو بچو د روښانه مستقبل دپاره. کو دا غلطه نو تاسو ووایئ او ډېر په عاجزۍ او فقیرۍ ستاسو نه ووټ غواړو. او بل خوا قومي اسمبلۍ ته چې ولاړ دی وارث خان چې دا کم کلمات ما د توصیف دپاره استعمال کو، همدغه حل د وارث خان دی. وارث خان د خدای بخلي شهید شهباز خان کاکا بچی دی، او خپلو مشرانو نه تپوس وکړئ چې شهباز خان کاکا څوک و، نو هغې کو درته کیسې د مشرانو شروع کړي، نو ورځې به تېرې شي او د شهباز خان کاکا د خدماتو هغه کم اعتراف چې دی د ورځې د 2 کار نه دی، هغه خپل ژوند وقف کړو د عوامي نیشنل پارټۍ دپاره، خپل عزیزانو لپاره او ستاسو زمونږ دپاره. نو موږ تاسو له راغلي یو، ستاسو په ډاډ، ستاسو په زور، د یعقوبي په زور، د سوډیرو په زور او د یاروسین په زور مونږ ګرځې پنډۍ وخو، زوروره خبره کو، ذاتي حیثیت باندې نه. ذاتي حیثیت باندې مونږ ډېر جزان فقیران خلک یو، خو چې ستاسو مرستئ، ستاسو طاقت نو دا خو یو کارخانهدار دی چې 100 کارخانهداره راشي نو سترګه هم تیم نو سوځي انشاءالله. خو خیال به کوئ یو کاکا پکې راوتی دی، هغه نن په بله جامه کې راځي، هغه تا ته پسته خبره کی چې زه خو د دغه کارخانهدارو خلاف یم، خو دې کاکا 15 کاله مینهتوب کړی دی، دغه کاکا ته به هم خیال کوئ او دې کارخانهدارو ته به هم خیال کوئ. دا د یو تالي خلک دی، خو نن یې د الیکشن دپاره جداوالی راوستی دی، یو د غشي په نښه راځي، بل د پرچ پیالی په نښه راځي، خو شی چې منډو له ګوري یو شی دی. د دې ټولو نه به ځان ساتئ، خو هغه هرې نښې سره راځي. خپل کام له به ووټ ورکوئ، خپل ځان له به ووټ ورکوئ، توصیف خان له به ووټ ورکوئ، وارث خان له به ووټ ورکوئ، او د ټولو نه لوی خپل عزیزوالۍ او ورورولۍ له به ووټ ورکوئ. الله دې ستاسو قدر وکړي، انشاءالله راځو به او تاسو د خدمت نه هم پلار تښتېدلی دی، نه به مونږ تښتو انشاءالله. په دې میدان بر سره ناستو ډېره مننه.